په بلوچستان کې چې څومره حملې په 2-3 ورځو کې کیږي چې دغه ذمہواری ټوله د بیلې والا پر غاړه باندې واخسته. پنجګور تربت کلات په دغه علاقو کې چې څومره هم بمونه چاودنې سوي دي چې دغه ټوله ذمہواری د بیلې مشر ویان جنید بلوچ رسنیو ته په یو جاري بیان کې ویلي دي چې دا ټوله مونږ کړې ده. د بلوچ لیبریشن آرمی ویان جنید بلوچ رسنیو ته په جاری شوی بیان کې ویلي دي چې په تربت نشکی پنجګور او بارکان کې د بیلې ځواکونو په څلورو مختلفو عملیاتو کې د پاکستانی ځواکونو پوځیان او موټر او هغه ماینونه هغه باروړونکو گاډیانې اسوځلې دي او دغه رقم دی جاته کړي چې څو ورځې مخکې سیل نشکی څخه کم گاډه روانه و او لغه له سامان څخه ډکه و هغه له دغه ایواد څخه معدنیات وړل. نو موږ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ دغه صوبې څخه معدنیات و بلې صوبې ته منتقل کړي. نو ځکه پر هغه باندې موږ برید وکړي او هغه مو وویستله او دغه رقم د بیلې مشر سي جنید بلوچ په نامه باندې د هغه د زیاته کړی ده چې د بلوچستان هغه وسایل چې نور ور باندې قبضه کوي او ګټه نور ته رسیږي چاته اجازه نه ورکوو چې دغه شان دغه وسایل د دې څخه و بل هواد یا بلې صوبې ته منتقل کړي او د زیاته کړي چې ترڅو پورې د بلوچستان پر وسایلو باندې موږ ته اختیارات نه راکول شي تر هغه پورې به زموږ دغه جنگ تر هغه پورې به زموږ د مبارزه جاری وي د پاکستان له حکومت سره او د پاکستان حکومت ته ویلي چې تاسو به په دې اسان سره زموږ دغه معدنیات او زموږ دغه قبایلی ازلا وسه زموږ دغه صوبې څخه هغه معدنیات نه کوي منتقل د مرګ تر اخیره سلګي پورې به موږ له تاسو سره جنگيږي ترڅو د خپل صوبې دفاع او ترڅو د خپل هغه قبایلی وسلو دفاع له تاسو څخه وکړو.